ډېر تفصیل سره وینا وکړ. زه به یو خواست وکړم زموږ د سټیج علما کرام چې په هغه کې قبایلي مشران زموږ د ښار هغه چې موږ د دې بالا بل هستي په ټوله ښار کې نه لرو، خو یو کمی موږ محسوسه کوو چې زموږ د ښار داسې مشران اوس هم ستاسو سره ملګري نه دي، خو موږ به دا یو اواز د خپل د درد اواز زموږ وطن خو ټول په بدرنګۍ و په بدۍ دا کام اخته دی، شاید د دوی مصروفیات دي، خو داسې کم خلک ګیلمن خلک سبا د ځانه سره نه دي راوستلي هغه مشران. د هغو مشران اصلاح کول هم ستاسې ذمهواري ده. بل خواست دا کوم چې کومه مجمع ناسته ده زموږ سره زموږ د وطن د دې کام سپین ږیری بابا کور ماجي خدایمي راکا او حافظ محمد یوسف صاحب دا دوه ویناوې کوي، در اخره پورې به ته کښېنئ. دا یو خواست د ناست کسان زه کوو. موږ به نه ووایو، خو د زړه درد به دې دا ووایي چې زموږ د دې کام دا سپین ږیري هر هغه سپین ږیری هغه عالم او قبایلي مشران چمبر او کامر سورونه د کوچ سره راغلي کم د دې ترانسپورټ اسوسیشن دا زموږ د ډریورانو د دې دویمین زړونه چې د اولې ورځې ته تر اوسه پورې موږ باید په ډېر ناز د دوی نمونه اخیستې وای، خو دا د دوی فیصله ده چې دوی جوړه کړې ده. موږ د دوی د فیصلې احترام کوو. موږ خو دا ویل چې هر عالم په ښو الفاظو قبایلي مشر په ښو الفاظو نه دي راغلي هغه مشران هغه په ښو الفاظو، خو بس دا ستاسو فیصله ده. موږ ته وراتګ ته له زړه له کومې د پرلط د ناستې مجموعې او دلته آل پارټیز تاجر لغړي اتحاد چې په هغه کې پښتونخوا ملي عوالي پارټۍ په هغه کې جمعیت علما اسلام لغړي ورونه او نور تاجر تنظیمونه ټول کې پکښې ستاسو دې راتګ ته د خپل کام په دا مبارزه کې وطن ته ښه راغلاست وایو. تاسو زموږ د دې وطن او په دې کامي مبارزه کې تاسو زموږ هغه د صفې اول علما کرام قبایلي مشران او زموږ د دې وطن د ترانسپورټ او د تجارت مشرتابه چې ده موږ دوی ته ډېر احترام لرو. چونکې ستاسو د دې مرکې په مخ کې ګیله به وکړو، هغه به بیا درته هم د ډېره درده به یې وکړو. زموږ د علما کرامو زموږ د قبایلي مشرانو او د دې ترانسپورټران چمبر اف کامرس کې پکښې د دې در مابین بل داسې نادیده قوتونه دي چې هغه داسې خبرې پیلوي چې زموږ عالم دین زموږ قبایلي مشران سیاسي پارټیانې پر لټ پکښې دا مات دي در په دره کې. موږ د دنیا د یوه د هر ظلم د خلاف دا پر لټ حمایت کوي او د ظلم چې څوک کوي هغه ته په ناروا وایي. خدای مکه زموږ سبا لږ په دا ځینو شیانو کې شاید داسې ظلم سوی، ډریور ورور په هغه کې ازار سوی، ترانسپورټر په هغه کې ازار سوی، تاجر په هغه کې ازار سوی. موږ ته به بخښه کوئ. هغه په دې یوه وجه بخښه کوو چې زموږ د ترانسپورټ در مابین مذاکرات شروع شي. د سرکار بي ټیم د کراچي سره راغلی
د ایل ټینکر په نامه د ټرانسپورټرانو زموږ په مابینځ کې بې جا مداخلت د ټرانسپورټرانو د پرلط په مابینځ کې روانه خبره یي جوړه خبره یي منزل ته رسېږي په هغه کې دی ازغي وغورځوي زموږ د دې ورونو د مابینځ بیا مذاکرات شاته سي دغه رقم موږ پوهېږو په دې باندې چې تاسو زموږ د دې کام هغه خلک یاست چې موږ دا باور لرو چې دلته پر سټیج ناست زموږ د کامر سپېژلری علمدین د پاسپورټ پر دې ناروا فیصله باندې دا زموږ ایمان دی که ستاسو هر څه خلک تاسو د بار کې د سرونو او د ځانونو دمکې در کې پر لږ باور لري پر دې ناروا فیصله به تاسو دا لاسلیک نه وکئ خو بدبختانه صرف مجلس دا دی بیا داسې قوتونه سته پرون موږ له یوه ورځ د ټرانسپورټ په نامه ملګري رالو موږ اوله وینا دا ورته وکړل چې موږ خپل سپین ږیري لرو هغه سپین ږیري زموږ پلرونه دي هغه ټرانسپورټ اسوسیشن دی ته به د هغو په صف کې راځې بیا یو واری په پرلط وکئ پرلط ته یې دا وویل چې موږ خو ټرانسپورټران یو تاسو زموږ ورونه یاست هېڅ د لارې بندېدو خبره نه کوو او پر سید یې زموږ امیر مولوي منان صاحب ته دا وویل او دا خبره وکړل چې موږ مذاکرات وکړي که سره موږ پرلط دا ورته ویل چې نن چې راغلی سبا به زموږ د سپین ږیرو سره دا سټیج له راځې موږ دا ورته ویل موږ دا پرلط دا وینا کوي چې دلته د چمبر آف کامرس ورونه به زموږ ته ظاهر شوي پر چور لار به داسې یو څوک راغلی د پیسو مطالبه به یې کړې چې دا پیسې درکوو افغان ښوونځي پیدا کړه بیا به موږ په دې خبره ډېر ظاهر شوي چې پرلط د کام مبارزه ده دا پرلط خرڅول سودا کول موږ د مور په شانې دې ته عزت هم لرو او د مور په شانې داسې مینه ورسره لرو چې دا څوک نشي رانیولی پر چور لار دا بیا بم بلاست ډرون د ماتا چې دا اوس زموږ د چمبر د ورونو بیا لارې سره جلا شوې بیا پرلط دا الیکشن د مخه د هغه د مخه هر لغړی ورور علما کرام سیاسي او مذهبي جماعتونه دا وایي چې محمود خان اصفزی زموږ رهبر دی زموږ اختیار د هغه دی ورسې نجات سره وکړي شاید اولاد پهلوان شاید مولوي منان صاحب شاید موږ د پرلط دا رقم ملګري غوث الله جان سردار پاز پر دوی نشي کار چې دا پرلط چمبر رانیاوئ سودا وسوه پاسپورټ پکې ولاړئ موږ به دا ورته ویلي چې تی علما کرام د دې وطن قومي پاکیانې د دې وطن سیاسي مذهبي مشران دا په یو کور کې سره جرګه شئ دا په یو ټاټوبي کې سره کښېنئ موږ به ناپوه یو موږ ته ووایاست موږ دا پرلط تارتال دومره نه اوږدوو موږ به هر چا ته دا خبره کړي او موږ که یو جرمن راسي که ارمي چیف راسي که هر وزیر اعلی راسي موږ ته به څوک قدر لري موږ ته به دا ناس خلک دا قدر لري یا هغه خلک قدر لري ما درته وویل چې د ډېرو بدۍ وو بدرنګۍ د وجې چې زموږ په وطن کې جوړ دا ناستور دی د هغه وجې به دلته نسي راتللی دا موږ ته قدر لري موږ هېڅ یو دا فیصله نه کوو موږ اصلاح کوي شاید موږ پر غلطه لار روان یو د علما کرامو د ګردو دا حق جوړېږي چې دا پرلط موږ نن آل پارټیز د دا سټیج شوه کېږو ته خپل نظم ولرئ دا پرلط موږ پنځه میاشتې وساتئ راستې خپل نظم شوبت موږ پر هغه ځای ورته کښېنو غرض ظلم نه کوو دا د خپل ځان د خپل کام داسې مبارزه وګرځوئ خو صرف او صرف د بېغورۍ له وجې زه به دا بیا آخري خبره وکړم بیا به حاجي خدایبي راکا او زموږ سره پر سټیج ناست ممتاز علمدین حافظ محمد یوسف صاحب خپل مجلس کوي چې هره فیصله تاسو وکړ زه دا باور لرم چې تاسو د دې کام ټولې بدرنګۍ
اخلاص یې شرط دی په اخلاص هره فیصله وکړئ موږ څه کوئ پرله بارډر څه کوئ پاسپورټ څه کوئ په دې پښتونخوا وطن کې بیا د لوی کندهاره پورې چې هر څو سفر وکړي ستاسو مخ ستاسو راتګ ته خلک په ښه راتګ به وایي که د مړي که بدۍ و بدرنګۍ سوي دا ناز خلکو چې کوم نن کردار یا په دا دوې درې ورځې کې ادا کوي زموږ د وطن هر غم هر ویر به ختم کېږي موږ ستاسو راتګ ته آل پاکیز تاجر لغړی اتحاد د مولوي مناظ صاحب په مشرتابه کې لغړی ورور مشر غوث الله کې پکښې ټول سیاسي و مذهبي جماعتونه موږ ستاسو بچان تاسو زموږ امامان تاسو زموږ مشران چې هره فیصله تاسو وکړل لاس پورته کوئ بغیر شرطه ودې ته ووایاست چې زموږ اختیار د دې علما کرامو دی او هغه خلک که سبا زموږ ته ګیله کول که سبا موږ ته دا ویل موږ نه دي راغوښتي دا مشران موږ علما کرامو ته ویلي دي چې دا ښایسته ګلدسته جوړه کړئ دا ښه درنه مرکه جوړه کړئ تاسو که څوک څه یا د وخت د کمۍ یا څه هېر شوی هغه زموږ د فرض ذمهواري نه ده هغه به دا علما کرام چمبر اکتامبر زموږ قبایلي مشران د هغو زموږ دغه وروڼو به په خپله موږ کمۍ محسوسه کړئ خو نه به ووایي خو موږ به دا درته ووایي چې هغه ذمهواري ستاسو ذمهواري ده زه خواست کوم دا خپل میک لاندې